په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روحلال یم او تاسو له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل امریکې ته په یو لوی ستونزمنه موضوع باندې بدله سوي. دغې موضوع په امریکا کې بېلابېل غبرګونونه راپارولي، هم منفي او هم مثبت. په دې وروستیو کې ګورو چې پخواني چارواکي د امریکې پر موجوده چارواکو نیوکه دا کوي چې تاسو ولې ووتلاست له افغانستان، او دا د امریکې دپاره یوه شرموونکې ماته وه چې اعتبار یې له منځه وړی. خو موجوده چارواکي د جو بایدن په شمول بیا وایي چې دا ډېره ښه پرېکړه وه او پر ځای پرېکړه وه چې موږ باید وتلي وای. بل خواته یو شمېر هېوادونه هم د امریکې د دغه ځواکونو په وتو باندې منفي نیوکې په دې لري چې اعتبار چې هغه اعتبار دوی په نړۍ کې درلود هغه یې له منځه ولاړ. د نن شپې بحث مو پر همدغې موضوع ده. په پروګرام کې راسره 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو د سولې پراختیا سازمان مشر ښاغلی زمانګل دیهاتي، نظامي کارپوه ښاغلی ډګروال کامران امان، سیاسي کارپوه ښاغلی حبیب اوتکي ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلاست پروګرام ته. اوتکي صاحب، په امریکې کې د افغانستان په تړاو څه روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ورور علیزه صاحب، تاسو ته، دیهاتي صاحب ته او جنرال صاحب کامران ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په دې وروستیو ورځو کې بیا هم د افغانستان په هکله د امریکا په مطبوعاتو کې بیا یو ځل بحثونه شروع شوي دي. زیاتره هغه ګرمه موضوع چې دغه د امریکا په سنا کې سناتور د ګراهام په نامه سره د ځینې څرګندونې وکړلې چې دا د خلکو اذهان یې بیخي مغشوش کړله. ده وویله چې امکان لري چې بیا هم د افغانستان څخه یا د نورو کوم هېوادو څخه د امریکا پر ګټو باندې حملې وشي، چې دا یو بد تبصره ده. په نظر سره دا دوی غواړي چې بیا دنیا یا نړۍ و افغانستان ته وهڅوي او بیا په افغانستان کې د یو مداخلې لپاره لار هواره کړي. ولې دا ځای چې زه فکر کوم هېڅ وخت بیا د امریکا متحده ایالات نه دا جرأت وکړي او نه به دا کار وکړي چې بیا هم افغانستان ته خپل قواوې ولېږي یا چې دوی هلته افغانستان ته راشي، ځکه دوی په دې پوه شول چې په افغانستان کې د دوی اوږد او بې فایدې جګړه چې تقریبا 20 کاله دوام وکړي، په هغه کې په زرګونو افغانان ووژل شول، په سلګونو امریکایان ووژل شول او په میلیارډونو پیسې د مصرف شولې. نو دغسې خبرې روانې دي. خو د یو خوا څخه د اوسني حکومت مخالفین چې پخواني دولت کې لوړ چوکیانې درلودې، دوی هم په یو لړ تبلیغاتو، ناوړه تبلیغاتو لاسونه پورته کړي دي او داسې تبلیغات کوي چې ګویا په افغانستان اوسنی حکومت به هر څه ژر له منځه ولاړ شي او داسې خبرې روانې دي. خپله امریکایان د افغانستان په اړه څه وایي؟ عام خلک یې امریکا که درته وایم عام خلک یې د امریکا یو ډېر ویده ملت دی. دوی ډېر زیات په دغه سیاسي مسایلو کې نه ګډېږي. علت چې همدا دی چې په امریکا کې دا ژوند داسې جوړ شوی دی چې هغه خلک د خپل ژوند د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مصروف دي، عام ملت. ولې په لوړو ځایونو کې، په واشنګټن کې، په داسې نورو سنا په مجلسونو کې دا مسایل روان دي. هلته دغه ځینې سیاسي رقابتونه هم دي چې د ډیموکراټانو او د ریپبلیکانو ترمنځ هم دي. زیاتره ریپبلیکان بایدن ملامتوي او دوی وایي چې دوی په غیر مسؤلانه توګه د افغانستان څخه ووتله، د افغانستان خلک یې بې سرنوشته پرېښوله. دا اگر هغه کمپایني تبلیغات دي. امریکایان د بهرنیو ځواکونو په وتو له افغانستان څخه خوشحاله دي که خفه؟ په دې حالت ډېر خوشحاله دي، خو ځکه دا عام ملت امریکایانو ته ځوانان وژل کېدله، د دې منځې د دې خویندې ډېر ناارامه وې، خوابدې وې. زه ګای وخت چې د ځینو ځوانانو سره چې دوی افغانستان ته راغلي وه، دوی اکثره یې په روحي مرضونو اخته شوي دي. نو جګړه د هیچا نه ده خوښه، هېڅوک یې نه خوښوي. امریکایان په مجموع کې دغه د امریکا د ملت فشار و د بلې خوا څخه چې امریکا حکومت یې مجبوره کړي چې باید خپلې قواوې د افغانستان څخه وباسي. خو دوی په یو بل نیت راغلي وو، دوی د اوږده مودې لپاره راغلي وو. دوی غوښتل چې په افغانستان کې د ډېرې مودې لپاره پاتې شي، په افغانستان کې مختلف حکومتونه جوړ کړي. ولې دوی په دې کار باندې بریالي نه شول. یو علت چې همدا و چې د ملت فشار پر دوی باندې موجود و. دوی په ملت په دې پوه شو چې دا جګړه په افغانستان کې بې ګټې ده، بې فایده ده. بې له ځای څخه چې زموږ ځوانان هلته مړه شي، د منځه ولاړ شي، زموږ پیسې هلته مصرف شي او د امریکا اقتصاد یې بیخي داسې د یو بلې خوا ته روان کړي وو. نو په مجموع کې امریکایان هم جګړه نه غواړي، جګړې ته زړه نه ښه کوي. مجبوره شول چې ولاړ شي.
خو هلته د امریکا ته یو بل ډول تبلیغ وشو، داسې ورته وویل شو چې دغه 4000 یا 15000 امریکایان چې په نیویارک کې د سپټمبر په 11 باندې ووژل شول، دغه علت یې په افغانستان کې د ځینو تروریستي ګروپونو چې په خاصه توګه د نمونه اخیستل القاعده وه چې دا د افغانستان څخه راغلي دي. نو امریکایان داسې بیخي په درد او په قهر شوي وو، دوی غوښتل چې هر څه ژر افغانستان څخه دغه القاعدې هر څوک چې دوی ورته کړي وه د دې څخه هغه موږ تاسې په پښتو لاس کسات واخلي یا انتقام واخلي. هغه وخت داسې خبرې وې. وروسته دا خبرې ثابت شولې چې هلته اصلا دا مسله د افغانستان د سپټمبر په 11 کې د افغانستان هیڅ یو شخص یا هیڅ فرد په دې کې داخل نه و، ګډون نه درلودی. نو دوی په دې پوه شول چې دا افغانستان ته ناحقه جزا ورکړه شوه، د افغانستان خلک ناحقه ووژل شول، امریکایان په دې پوه شول. نو همدغه علت و چې دوی بیرته په دې باندې فیصله وکړه چې باید د افغانستان څخه ووځي. او زه فکر نه کوم چې بیا جدي بیا دغسې یو نظر ولري، دغسې یو فکر دی ولري. ګټه ځینې تبلیغونه روان دي، دغه سناتور خبرې عین دغه معنا یې درلوده چې یعنې تاسې باید افغانستان هېر نه کړئ، همیشه هم باید د څارنې لاندې وي، حتی امکان لري چې بیا د سپټمبر د حملو په شان باندې په امریکا کې حملې وشي. دغه ناوړه تبلیغات چې دوی کوي، مګر دا خلک خریدار اوس نه لري. دا یو نفر دوه نفر دي په مجموع کې سناتوران یا په مجموع کې د امریکا د ولسي جرګه او د افغانستان د امریکا هغه سیاسیون په مجموع کې په دغه فکر کې دي چې په افغانستان کې اوس یو نسبي حکومت راغلی دی. منتها هغه ځینې کارونه چې باید هغه وشي هغه کوي کې دغه د مکتبو مسله ده، د پوهنتونونو مسله ده، دغه نور حقوق چې د عامه خلکو که دغه د افغانستان اوسنی حکومت اسلامي امارات ورته توجه وکړي، فکر کوم چې بیا به نو هېڅ مشکل نه وي. کوم مسایل تاسو یاد کړل د ځینې سیاسیونو چارواکو تبلیغات چې تاسو ویل کوي دا د شخصي ګټو په اساس کوي که د امریکې پالیسي ایجابوي؟ نه، دا پالیسي د امریکې نه ده، د امریکې پالیسي د حکومت لخوا څخه کېږي، نه د سناتورانو څخه. دا د دې شخصي نظرونه دي. دا په دې کې تاسو ته باید ووایم چې دغه ځینې کسان دي چې دوی د خپل امتیازونو لکه په افغانستان کې چې وه د پخواني حکومت چارواکو دوی خپلې ګټې په جنګ کې لیدلې، دوی خپلې منافع په جنګ کې لیدلې. په امریکا کې هم ځینې کسان دي، که سناتوران دي، که ځینې د حکومت چارواکي دي، د دوی ګټې هم خپلې ګټې مقام دوی په جنګ کې ګوري، په جګړه کې ګوري. نو ممکن دغه سناتور مې د هغو کسانو څخه چې د دوی ګټې په جګړه کې دي، په جنګ کې دي، دوی د پخواني جنګ سالارانو سره ارتباط ولري، اړیکې ولري. داسې امکانات هم ډېر امکان ده ستاسې. مننه کوم. دیاتي صاحب، په امریکې کې ګورو په دغه وروستیو کې نندرې روانې دي د افغانستان پر وضعیتو، د افغانستان پر سر باندې. دوی څه غواړي ترلاسه کړي له دغه موضوع؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب، تاسو ته او نږدې دوست هوتکي صاحب او ښاغلي کامران صاحب ستاسو تخنیکي همکارانو او لیدونکو ته سلام احترام وړاندې کوم. وعلیکم السلام. بلې د امریکایانو راتګ 20 کلن شتون وطنه یې دا په ملي کچه، سیمه ییزه او نړیواله کچه او د امریکې په دننه کې دو بحثونه له پخوانه راپورته کړي او اوس په دغه خاص شرایطو کې چې امریکا پکې ښکیل ده نو دا د سره تازه شوي دي. زما په باور امریکایانو د بون له کنفرانس نه تېروتنه یې چې وکړه چې طالبان یې هلته راونه غوښتل او بالاخره یې دغه همسایه ګاونډیو هیوادونو ته، خصوصا 2 هیوادونو ته ډېر امتیاز ورکوي او په هغو پورې تړلې جنایتکاره ډلې په قدرت ورسولې. او کوم 2 هیوادونه دا که واضح کوي؟ او روسیه او ایران، ځکه چې دغه د شمال ډله چې دوی په قوت په اکثریت دلته حضور پیدا کوي، دا د دغو 2 هیوادونو تر هر اړخیز حمایت لاندې و په تاریخي لحاظ. نو بالاخره دغه هیوادونو وکولی شوی چې د دغو ترکیب د دولت په وجود کې چې په 20 کلو کې ټول هغه فرصتونه چې په افغانستان کې د سولې او امن دپاره، د بسیاینې لپاره او بالاخره افغانستان د یو رښتینی پارتنر په حیث له دنیا سره تعریف کړي، دا فرصتونه ته 2014 کال پورې دوی په سین لاهو کړل. څنګه خپل رقیب ته دومره چانس ورکوي چې دغه نفوذ باید زیات وي؟ داسې دي چې ستاسو به یوه مسله په یاد وي چې افغانستان له دې سیمې ډېر لرې واقع دی. دوی یو کرایي پارتنر په د سیمه کې درلودی چې هغه نوم یې پاکستان دی او دغو اصلي هغه د منځه راتګ او اصلي اړیکې او پارتنرشیپ یې له انګریزانو سره دی، نه له امریکایانو سره. په دې خاطر باندې د دوی په سیمه کې وروسته له ینه چې د ایران هغه ړنګ شو، د دوی نه یو دقیق ستراتیژیک پارتنر نه موجودیت
او د پاکستان د ګونې لوبه دغه فرصتونه د امریکا نه واخیستل او نورو ته یې مساعد کړل چې باید دوی د دغو دوه هیوادونو یا د پاکستان په شمول د درې هیوادونو وتواني چې دوی په فرسایشي جګړه کې ښکیل کړي او هغه موخو ته چې دوی د ځان دپاره په کل کې په یو پاکیج کې تعریف کړي وي هغو ته ونه رسي. او بالاخره په 2014 کال کې بیا چې نوي ټاکنې په افغانستان کې وشوې او بیا د اشرف غني او عبدالله د قانون پر خلاف معامله بیرته هغه فرصتونه چې د هغې تحول یې ورته وي 2014 څخه 4 کال پورې دا د دغو نوي حکومت د خطا و سهو فساد او ضد ملی بودن پر اساس بالاخره امریکایان نور هم مایوسه کړل او دې پرېکړې ته ورسېدل دوی هم په 2012 کال کې د اوباما په وخت کې چې دوی دا جګړه په افغانستان کې نشي ګټلی او دوی باید له افغانستانه ووځي نو هماغه وخت دوی تصمیم ونیوی او یو په بل پسې بالاخره هغه آخرینه امیدواري نسبي چې دوی ته سهولت پیدا کړي د 2014 کال د عبدالله او د اشرف غني و چې هغه هم دوی سیند لاهو کړل د ناټو په چوکاټ کې بېخبر افغانستان ته راغی او دا خبره یو له د بحث وړ له خبرو نه دا ده چې د امریکې راتګ د دې سره سره چې دوی په سیمه کې د پالیسیو په لوی پاکیج کې افغانستان د ځان سره درلودی ولې هغه مشخصه برنامه چې دوی په افغانستان کې ترتیب شوی د یو پلان دوی باید تطبیق کړی وای دا یې نه درلودی. بله خبره یې دا وه چې دوی د ناتو سره یو ځای ښکیل وو د ناتو هیوادونه هر یو د دې سره چې په کلي په دو پاکیج کې د دوی سره موافق وو ولې دننه هر یو د ځان د ګټو دپاره موخې درلودې او دغې موخو او څوګانګي او بالاخره د ده یو منظم پلان نه موجودیت دا باعث د دې شول چې نورو ګاونډیانو ته د ننه دغه مافیایي حلقو ته زمینې برابرې کړي چې هغوی دوی په یو فرسایشي جګړه کې وساتي او خپلو موخو ته اساسا ونه رسي. باید ګرم امریکا وبلل سي که په دغه چوکاټ کې چې نور هیوادونه ورسره راغلي. زه خو وایم چې د نور هیوادونه د امریکې په شمول دوی ملامت دي دا ځکه چې دوی هغه تهداب ډبره چې کېښوده د بون په کنفرانس کې دا ټول ورسره وو. زه د بون په کنفرانس کې د ملګرو ملتونو تهداب باید څه شی وای د بون په کنفرانس کې؟ د بون په کنفرانس اهداف باید دا وای زه د بون په کنفرانس کې غړی وم د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا مستقل دعوت شوی وم په 2 ګروپو کې نه وم. موږ طرحه ورکړه چې طالب وغواړئ او د 2 کالو لپاره تاسو یو متخصص دولت جوړ کړئ او دنیا یې د حمایت کړي. کله چې اساسي قانون جوړ شو او خلای سلا صورت ونیوی سلا ټوله شوه بیا انتخاباتو کې دغه ټولو ګوندونو ته تاسو هغه ورکړئ حق ورکړئ چې دوی ګډون وکړي په ډیموکراتیکه توګه باندې ولې دوی برعکس هغه تعهدات چې پخوا د 11 سپټامبر نه د دې کنفرانس نه دوی یو سره تعهدات له روسیې سره له دغو منځنۍ اسیا هیوادونو سره له نورو سره د افغانستان په هکله درلودل او حتی په ازبکستان او دو ځایو کې دوی ګډ استخباراتي سټاپ ایجاد کړی و نو بالاخره دوی مغو تعهداتو ته هغه پاتې شول او دا امتیازات یې تاسو چاته دغه طرحه وړاندې کړه او چا ونه منله؟ بلکل دا طرحه ما خلیلزاد ته ورکړه لختر ابراهیمي ته مې ورکړه دغه اشرف غني ته مې ورکړه دغه د روم ګروپ چل ترغړی و چې ما فکر کوی چې دا به متمنتر وي دې ته مې ورکړه او دغه د قبرس یو ډالر غلی و هلته د همایون جریر په مشرۍ د حکمتیار د زوم دې ته ما ورکړه او د شمال په ډله کې عملا د دو د عملي کېدو دپاره ما کار شروع کړ د دغه ډاکټر نورستاني سره معینې ما خبرې وکړې د دغو ناطقي سره چې و ژوندی دي د ما غږ به چیرې اور وي د دو سره ما خبرې وکړې یو تعداد معتقد شول په دې چې دا ډېره ښه طرحه ده او حتی ویې وي چې موږ نور د شمال ډله دغه د ناطقي دغو دوی چې موږ یې نوره نه پېژنو او موږ ځو د روم د ګروپ سره ولې د روم ګروپ هلته ظرفیت وښودی ما چې کله هغه اتاق ته یې ورغلم واسپي د خدای وبخي ما چې طرحه ورکړه ما ته یې وویل چې و هېچ هلته چا سګرټ څکول چې هغه کول د په راس کې د هغه هلته ناست و د ستار سیرت او بالاخره هغه راته وویل چې ودې واته څه قربان دې شوم ته خو عجب ښه سړی زما غوندې ساده یې دا خلک به د چوکۍ دپاره راغلي هر وخت جنګ په دې دی چې څو تنه موږ وزیران شو دا خبرې ملي خبرې دي وزه کاکا رښتیا چې ما وکتل چې دې ځای نه غږ نه راوتی بس مې هغه ورقه راټوله کړه او بیرته ځینې راووتم
خبره دا وه چې دوی تهداب هلته کوښ کیښو او همدغه کوښ تهداب بالاخره امریکایان دغو ورځې ته راورسول. د بن په کانفرانس کې امریکایانو د چا خبرو ته غوږ نیو، د چا خبرې نه منل. او د دوی هغه پرېکړه چې د دوی د روسیې د ایران له پاکستان د نورو متحدینو سره جوړه کړې وه، هغه طرحه وه، هغه یې راوړه، دغه د بن توافقات ترجمه شول غیر د مقدمې نه چې هلته د مجاهدینو یو تمجید وشي. هغه هم یو څوک د عبدالله په نامه د سیاب د ملګریو نه و، هغو ډېره پافشاري وکړه چې هلته یې ورغلی دي. دا نوره ټوله ترجمه شوه. دغه جاوید دغو ترجمې په مرکز کې کار کوي، دا یې راوړه، دی خط نه دی کش کړی، یوه لیکه طرحه دغه چې اوس ځانونه په برون کې جوړ کړي دي او موقت حکومتونه جوړوي او قصې کوي او دا کوي او 20 کاله دلته و، یو سطر طرحه دوی و د ځانه سره د بون کنفرانس ته نه راوړي چې پس له دومره جګړو نه د څه ډول افغانستان موږ غواړو، څه ډول اقتصاد وي، څه ډول سیاست وي، څه ډول دفاعي هغه وي. دغه 7000 اردو چې هلته تصویب شوه، طرحه یې راووته. ما د دغو خلیزات سره وویل چې افغانستان په دغو ناروا همسایهو کې او په دغو بحران چې په دو سیمه کې موجود دی، په دغو 7000 پوځ موږ داخلي د امنیت عسکر د امنیه موږ نشو امنیت تامینولی. که غواړئ چې واقعا افغانستان د هغه نه ووځي، تاسو حمایت کوئ یو درېمګړی قوت او د طالب راوغواړئ چې دا بیا وروره یا د شمال ډله ورته بهانې جوړې نه کوي یا دا بیرته وروره د پاکستان او د نورو په لومه کې ونه لویږي، مګر دغه اکشه ونه لوېدی. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم په خیر رالاست. امان صاحب، بهرني ځواکونه څه ډول ووتل له افغانستانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې علیزی صاحب تاسو ته، دیاتي صاحب ته، هوتکي صاحب ته، تخنیکي همکارانو ته او تلویزیون لیدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مخکې له دې چې راسم د تاسو سوال ته علیزی صاحب که اجازه راکړئ مهرباني د دیاتي صاحب په بعضو خبرو باندې مکس وکړم که اجازه راکړئ. مهرباني. موږ د بون جلسه اصلا جوړه سوې نه وه د افغانستان د ازادۍ په خاطر، د افغانستان د جوړولو په خاطر، د افغانستان د حکومتدارۍ په خاطر. بون جلسه د خپل د لاسپوڅو له طریقه راټول سول یو منطقې ته او د اشغال زمینه مساعد سو افغانستان ته. څنګه چې مانو سو 252 کې ټول راغلل، افغانستان اشغال شو، یعنی افغانان په شمولو ورسره راغلل او دا حکومت ایجاد کې وینو 20 کاله جګړه د افغانستان د ملت په ضد دلته وسوله. دلته نه روس ملامت ده، دلته نه چین ملامت ده، اصلا موخې د امریکا چین اقتصاد راول په منطقه کې او د روس ځپول په منطقه کې ضعیفه کې د نقطه کې. دا یو موضوع. دا چې ټلوالو روسان سره پخوا جنټان و د شمال یا دا چې بعضې ګوندونه هغه جنه وبچکلې، هغه شخصي موضوعات دي، نه د امریکا په سطح باندې چې د امریکا سره تاسو ښه خبره وکړه. امریکا په قدرت باندې، سیاسي او نظامي قدرت باندې په منطقه کې چې نن انګلیس هم د امریکا قوماندې لاندې ده، نن پاکستان هم د امریکا قوماندې لاندې. وګورئ وضعیت د پاکستان په چا رسولی دی حالت کې. دا پاکستانیانو سوله که افغانانو که خپل امریکا پاکستان باندې حالت راوستی ده. ټول شیان معلوم دي لکه مار سترګه غوندې. زه وایم چې د بون جلسه هیڅ وخت امارات اسلامي نه دعوت او هیڅ وخت د حکمتیار ګوند نه دعوت او همدغسې یو شی بیرون پرېښوده د سر ټکولو د داخلي قدرت په خاطر د تنظیمونو. نیت سم نه و په پیل کې، قصدي کار و د امریکا نه و د افغانستان حکومت جوړ شي، رئیس جمهوران اعتراف کړی چې موږ نه ملت سازي ته تللي وو او نه د افغانستان آبادي تللي وو، نه د افغانستان په ښایسته سترګو څوک شوق وو. اما بیا پیغور ورکوي چې افغانان نه سره یو کېږي. د دوحې د جلسې په ارتباط هغه خبره سوې، نه د بون د حکومت په خاطر باندې. دا هغه دي چې کله چې یو نفر یو بیلي یو پهلوان څملي وایي ما خښ تنګ و نه پوهېږم چوته مې تنګه وه څه شی وه. امریکا ته بله لار نه سبا دا بانې کوي اوس. هدف مې دا ده د بون جلسه دا یو توره جلسه وه د افغانستان د اشغال په خاطر، د امریکا د زور په سر باندې، د امریکا د لاسپوڅ حکومتونو چې په منطقه کې وه، فرا منطقه کې موجودات وو، په اروپا ناټو، دا ټول مسایل موجود کړل. صرف د چین او د روس په ضد باندې افغانستان اشغال سو او د افغانستان نیمبند حکومت ته سقوط ورکړه. 20 کاله څه چې شوي دا پلان سوي ترسره دا پلان سوی کار ده، نه د افغانستان د خلکو په خاطر څوک راغلي دي.
نه د افغانستان آبادۍ ته څوک راغلي دي او څه آبادي کړې مهرباني څوک د یو شی راته راوښیي په لاس راکړي. دا تغییرات څه شي دي چې کم تغییرات؟ 20 کاله مخکې ځینې مثالونه ورکول کېږي چې افغانستان وګړي 20 کاله مخکې دا چا وسوځول؟ دا کابل چا خراب کړ؟ افغانستان چا خراب کړ؟ کمپنیګان چا خراب کړ؟ همدا تنظیمونه خراب نه کړل؟ همدوی چورو چپاول وانه چول؟ همدې ګاونډیانو باندې ټانکونو تیارې خرڅ نه سولې؟ دا چا یې ما کول؟ دا نه تنظیم او ته تنظیم امریکا نه کول؟ جلسې په د رئیس جمهوران د امریکا سره چا دی رهبران د تنظیمي نه کولې؟ دا ولې موږ له یاده ووتل؟ دا تاریخ له یاده 3-4 کاله شی دی. دا خو موږ د سترګو حال لیدلی حالت ده. موږ نه کوم کتاب لوستی نه، موږ د سترګو حال لیدلی. زه دا خبرې کوم 20 کاله کار سوی دا نه کار ده. دا نه کار ده، دا خاورې شیندل دي. تاسو د 20 کالو ضرریت وګورئ، تاسو د 20 کال تلفات د افغانانو انسانانو وګورئ، تاسو 20 کاله فرار د افغانستان د خلکو وګورئ ځوانانو. دا ولې موږ په نظر کې نیسو؟ تنه همدا وایي چې موږ د 15 سړکه کیر شول، همدا وایي چې 15 مکتبه جوړ شو خیالي. څه شی جوړ شو موږ ته؟ تا اردو څه سوه 80,000 دوی خو 80,000 ویلې 80,000 مه تشکیل درته ښیم. مهرباني ډیټابیس در راوباسي د اردو دی د پولیسو دی. په هر ولسوالۍ کې 80 نفره پولیس وه، 80 نفره. ارقام د څو لکو وړاندې کېږي. دا خو دا تبلیغاتي جنګ و. ما څو بارو باسباسو کې څومره 3 لکه اردو کمه 3 لکه اردو. د ډیموکراتیک ګوند په وخت کې 3 لکه اردو موږ نه درلودله افغانستان. داود په وخت کې موږ 3 لکه اردو نه درلودله. ظاهرشاه په وخت کې موږ 1 لک اردو نه درلودله. دا خو موږ خو دغسې انزوا ته تللی سو، په دې موږ خودمختار حکومتونه نه درلودل، موږ اقتصاد نه درلود، موږ ته چا اجازه نه کړه خپل تیل استخراج کړو، موږ ته چا اجازه نه کړه موږ خپل اوبه مهار کړو، موږ ته چا اجازه نه کړه خپل زراعت وکړو، موږ ته چا اجازه نه کړه خپل صادرات وکړو. نتیجه همدا تورخم نه بندېږي په موږ باندې، قندهار لارې په موږ نه بندېږي د میوو په وخت د افغانستان کې. ولې په بن کانفرنس کله یو مرامت وو کله بل مرامت وو، اما اصل دښمن د افغانستان خلک انګلیس امریکا د افغانستان د ملت. بن په کانفرنس کې ولې هغه اشخاصو ځای پیدا نه کړ لاره چې هغه واقعا دیاتي صاحب یاده کړله یا که چا وخت ورنه کړ؟ دیاتي صاحب غوندې خلکو په خاطر چې وږې تیږې د وطن د سولې د بېچارګۍ د مهاجرت ژوند یې تېر کړی، د دا درد راغلی و، د طرحې ورکړي. اما دی خبر نه و په ځان چې هلته وروره ښاماران ناست دي، وطن فروشان ناست دي، هر یو سره قواله د افغانستان په جب کې چې زه که وطن فروش یم دی 2 روپۍ خرڅېږي په تا 1 روپۍ خرڅوم. تاسې مهرباني د بن د جلسې اشخاص را پیدا کړئ، د هغوی بیوګرافي ولیکئ، د پلار څوک ده، مور څوک ده، اعمال یې څه کړي د 3 کالو کې. بهرغه بیا تاسې قضاوت وکړئ دلته ملیګرایه حکومت راته یا د حکومت جوړېدلی سو. همغه اشخاص چې ملامتېږي لکه شمال ټلواله چې مخکې یاد سوله، هغوی وایي چې حکومت زمونږ و موږ باید په راز کې وایي خو موږ قرباني ورکړه. نه لکه چې دا بل مملکت نه راغلي، د امارات اسلامي څه راغله، ستاسې فیصله کړې 80,000 ته 150,000 افغانان په کابل ښار کې مړه کړه. کومه فابریکه دې پاتې شوه، 100 کلنه اردو دې په امریکا پاکستان باندې خرڅ کړه، نیم د کباړ کړه، نیم د یو ټانک د ټي-شرټ اردو په 1,000 خرڅوی. دا علیزی صاحب زه ثبوت لرم، سند لرم، زه جای لرم، نفر یې پېژنم چا څه خرڅ کړی ده. یعنې خبر دا د علیزی صاحب چې دا بون جلسه دا داسې نه و د افغانستان د خلکو په خاطر. موږ ته نه معیار کابل نشو نیولی. کابل کې ډېر ښایسته سړکونه جوړ شوه، سړکونه خو اوس جوړ شوه، سړکونه خو نیم کابل اوس هم لا خراب و. 20 کالو کې په لیاز د خدای 20 کاله کې په څو زره میلیونه ډالر راغلل. څه شول؟ هر فرد افغان ته 3.5 لکه ډالر رسېدل، هر تبه د افغان ته که دا فزیکي توضیح شوي وای. نو دا خو داسې نه و، خو فساد خپله امریکا وکړه، خپله امریکا لاړ، جنرالان یې خپله کاینان دي، ټولو متقاعدین دي. اوس دغه ټرپ پرپټې ګورئ 2021 کال کې دغه CIA به وګورئ جنایتونه د امریکا دوی په خپله بدلي کړي کتاب کې. دا قانون د امریکا ده. سهار 10 کاله بعد CIA خپل گزارش لیکي په حقیقي شکل باندې. راغلو وطن ته د امریکا وطن د افغانستان علیزی صاحب دونه بې شرمانه چې دوی ووتل، هغه وحشت دهشت چې دوی واچو، ټول نړۍ د افغانانو وحشیان معرفي کړل. خبر نو دلته ټکسیوانه منډې وهلې. تاسې فکر وکړئ دغه څوک چې وتلي دي، دا څوک چې وتلي دي دغه افغانانو فامیلونه پوښتنه وکړي، دوکاندار پکې شته، ټکسیوان پکې شته، زرنجوالا پکې شته او فروش پکې شته، څوبۍ خرڅولې ماشومان بې پلاره او بې موره تقریبا 4.5 ماشومان په خارج کې پراته دي، دغه تیارو کې جګ ولاړه. په دې 2 سال د کار کې 200-300 ډالر خپل بچیان پلار مور ته رالیږي او غواړي چې هغه قبول شي چې بېرته خپل فامیل ځان سره وباسي هلته. افغانستان افغانان له افغانستان نه تښتي، سر د بد شرایط نه روان دي، د اقتصاد نه روان دي، جګړو نه روان دي، تهدیدونه روان دي، د ښه صحت نه روان دي. صحت نشته، موږ مشکلات زیات لرو. دا ټول برکت د امریکا. تاسې ماته یو معیاري شفاخانه د افغانستان کې راوښیئ،
تاسو یو معیاري پوهنتون ماته راوښیئ خو ټول شخصي پوهنتونونه جوړ شوي دي ما او تا جوړ کړي دي. دوی وایي امریکایي چارواک چې افغانانو باندې خپل افغانستان نه ده ګران. افغانستان که ګران نه و 3 کاله به تا سره جګړه نه کوله. 100 کاله مخکې موږ د انګلیسانو د زنجیر د غلامۍ په غاړه کې اچول. موږ نه به نن سنګاپور جوړ وای. هندوستان چېرته ورسېد؟ پاکستان په 80 کالو کې چېرته ورسېد؟ 70 کالو کې ایران چېرته ورسېد؟ ما خو غلامان دي ټول نو. دې خو زه څوک انکار نشي کولی چې وینا مهرباني سیاستونه څوک جوړي قانون څوک جوړي داخلي سیاست خارجي سیاست دی. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم په خیره لاس. هوتکي صاحب کانګرس غواړي چې دلایل واوري دوی د ځواکونو د وتو په اړه. دغه دلایل دوی څه کوي چې اوري؟ د امریکا سنا مجلس په مجموع کې په دغسې مسایلو کې د واک لري، اختیار لري. داسې پیښې چې کېږي یا اختلاس کېږي یا داسې جنګ شروع کېږي یا بې ځایه جنګ کېږي دوی باید تحقیق وکړي. نو د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل هم عادي خبره نه ده. دا ډېر د امریکایانو لپاره ډېره مهمه ده، د افغانانو لپاره ډېره مهمه وه، حتی د نړیوالو لپاره. تاسو وګورئ چې د نړۍ هر ټلویزیوني پروګرام یا خپرونې تاسې سویچ کړئ اولین خبرې د افغانستان په هکله باندې ده. خو په امریکا افغانستان ته د یو مقصد د یو هدف لپاره ولاړله، هغه څه چې دوی غوښتل هغه یې لاسته رانه وړله. اوس داسې کانګرس ته دا سوال پیدا شوی دی چې آیا دغه د افغانستان څخه راوتل دا په کوم اساس سره وه؟ او د دوی په کنفرانس کې هم داسې په عاجله توګه نه وه راغلي. دغه دوی څېړي چې په دې کې د چا لاس و، دا قصدي دا کار شوی دی، دا د پلان له مخه شوی دی، دا د یوې خوا څخه د بلې خوا څخه دغه انتخابات هم رانږدې دي. دوی غواړي چې زیاتره په دغه کې د بایډن مسؤل وګړي. نو کانګرس په مجموع کې په دې باندې تحقیق کوي، دوی کوښښ کوي چې دغه معلومه کړي چې کله چې له دغه موضوع کمپاین په ډول استفاده کیږي په هغه کچه چې توقع دوی کوي ګټه مو رسیږي دواړو لورو ته؟ خو تنها کمپاین نه دی، تنها کمپایني ګټه نه ده. ولې نور دغه ډېره مهمه موضوع ده چې دوی د افغانستان څخه ولې راووتله، د علتونه یې څېړي. ولې دوی دا دوی کنفرانس امضا کړي، تړون امضا کړي یا لاسلیک کړي، ولې دوی افغانستان ته ولاړله. په آخري تحلیل کې چې هلته وړاندې کیږي د وتو په اړه کومه نتیجه دوی ترلاسه کوي؟ دلیل اوس پورې خو د ملي دفاع وزیر لا نه دی ورغلی. ځینې کسان چې مسؤل وو هغه جنرالان یې ورغوښتي دي پوښتنې ځینې کوي. بیا دا پوښتنې چې پوره سي په دغه دفاعي کمیټه کې د سنا د مجلس، بیا نو وروسته دوی په مجموع کې ممکن پر دې باندې فیصله وکړي او دوی به یو اعلامیه نشر کړي چې آیا د افغانستان څخه د امریکایي قواو د وتلو کومنده چا ورکړې ده، مسؤل یې څوک دی، څه ګټه یې ورسوله، څه نقص یې ورسوي، آیا د دغه وتل د امریکا په ګټه تمام شوله یا پاتې شوي وایي پاتې کېدی د امریکا په ګټه وه. په دغه باندې نو بحثونه روان دي. ولې تر اوسه پورې دغه بحثونه پای ته نه دي رسېدلي. سړی نشي ویلی چې د دې نتیجه به څه شي. اغېزې په امریکې باندې څه شي د عملاً چې تاسې ګورئ د دوی د وتو؟ خو ممکن یو دغه تحقیق یا دغه څېړنه چې په کانګرس کې کېږي دغه داسې ښکاره کړي چې دغه موږ یو ښه کار کړی دی، یعنې دغه کار دی د امریکا په ګټه تمام کړي. که چېرې داسې دوی وکړی سوی نو بیا د امریکا د دوی په نظر سره د امریکا هغه دغه به اعتبار به ښکته رانه شي. بل خبر دا ده چې دغه افغانستان ته د دوی راتګ دا تنها د امریکا فیصله نه وه، فیصله یې وه یعنې د دوی تګ نه و، حتی د دوی سره ناټو ملګرې وه، ناټو مجموع کې ورسره ولاړله. حتی د افغانستان همسایه هېوادونه چې د ناټو غړي هم نه وه لکه پاکستان و، روسیه و، چین و، هندوستان و، داسې نور هېوادونه هغو مخالفت ونه کوي. تر اخرې ورځ پورې دغه د امریکا ورتګ افغانستان ته تاییداوه. تنها راوتل یې اوس تر انتقاد لاندې دي چې ولې امریکا راووتله په دغه شکل سره چې حکومت د پتن سقوط وکړي او هغه اردو یې وپاشل شوله، هغه ګټې یا لاسته راوړنې چې 0 درجه ده په دغه باندې درک. کله چې بوش تصمیم نیسي چې افغانستان ته راسي، اسناد چې کله سړی لولي دوی دوه هیوادونه په نظر کې لري، عراق او افغانستان. خو د عراق له اړخه دوی تشویش نه لري په افغانستان کې نور قدرتونه دوی په نظر کې لري چې د هغوی په څیر د دوی اعتبار هم له منځه ولاړ نه سي. بیا مشاورین د CIA مشوره ورکوي چې تاسو باید قومي ترکیب مخ ته بوځئ، په قومي ترکیب کولی سي په افغانستان کې کامیاب سي. دغه ترکیب څومره دوی ته ښه نتیجه ورکړله دا 20 کاله؟ یو مشکل په افغانستان کې د قومونو زیاتوالی دی، دغه مختلف قومونه دي. موږ کله چې د مجاهدینو حکومت
راغی په هغه وروسته په افغانستان کې د ملي یووالي د یو واحد ملت د منځه ولاړی چې دا د افغانستان لپاره ډیر ضرر ورساوه. توقع داسې کېدله چې کرزی یا اشرف غني باید لومړی قدم کې دغه ملت جوړونې ته فکر وکړي او دې ته توجه وکړي. متاسفانه دوی د قومي تضادونه نور هم سره پراخ کړل. د پخواني حکومت څخه زیاتره د قومي جنګ سالاران و هغو ډېرې ګټې واخیستلې. دوی د قومو په حساب سره چوکۍ ونیولې، په انتخاباتو کې را داخل شول. تاسې ولیدله چې رشید رستم د خپل قوم تر نامه لاندې چې دی د سواد څخه بې برخې و، بل معاون څه نومېږي دا امرالله صالح چې یو هلک و، دوی د خپل قوم په حساب سره نه د لیاقت په حساب سره. نو دا ناروا ګټې دوی د خپلو قومونو څخه وکړلې او دا هم د امریکا د جفا ده، لکه څنګه چې دوستانو مخکې وویله چې د خپله د بن کنفرانس هم په قومي ترکیب سره جوړ شو. هلته حکومت په قومونو سره وویشل شو. هلته دغه زیاتره قدرت قوت و شمالي تلوالې ته ورکړل شو، ځکه د دې جګړه د طالبانو سره وه. د بن د کنفرانس او د دوحې د کنفرانس لوی فرق دا دی چې د بن په کنفرانس کې طالبان د منځه یوړل، به معلومان یې پرې وکړي، افغانستان اشغال کړي او د هغو مخالفین یې د افغانستان د خلکو دښمنان یې قدرت ته ورسوله. ولې د بن په دوحې په کنفرانس کې بیا برعکس بیرته طالبان قدرت ته ورسېدله، پخواني جنګ سالاران د منځه ولاړل. هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلي وو، د دوی د ځواکونو په وتو سره نن له کوم برخلیک سره مخ دي هغوی؟ هغه د امریکا په شکل سره دي. تاسو پوهېږئ چې د ناټو په تړون کې داسې راغلي دي که چیرې د ناټو پر یو هیواد باندې د خارجي هیواد له خوا څخه یرغل یا حمله کېږي، دغه نور هیوادونه دغه حمله پر خپل ځان باندې هم تلقي کوي او دوی مجبور دي چې د هغه هیواد دفاع وکړي. څرنګه چې امریکا اعلان وکړي چې زموږ سره پر موږ باندې د افغانستان څخه یرغل شوی دی، حمله شوې ده، نو باید ټول د ناټو هیوادونو سره یو ځای امریکا افغانستان ته راسي. خو دا اکثره کوچني هیوادونه چې دونه نظامي قدرت نه درلودي، خو بیا هم د خپل قدرت او واک له مخې د ناټو د منشور له مخې دی خپل لږې ډېرې قوې افغانستان ته راولېږلې. ولې دوی هم د دغه جنګ څخه ناراضه دي، پښېمانه دي. دوی چې ګټه ونه رسوله، د دوی هم ځوانانو ته مړه شوله، هم یې هغه چې مړه نه شوله هغه په روحي او رواني تکلیفونو سره اخته شوله. په مجموع کې دغه د افغانستان کې دغه 20 کلن جنګ نه تنها د افغانانو دپاره ډېر ضرر ورساوه، د افغانانو کورونه خراب شوله، افغانستان ته بدل شو. دغه د خارجي هیوادونو عسکر چې راغلي وو د دې لپاره هم ډېر زیات نقص ورساوه. د دې کورنۍ هم د تشویشونو سره مخامخ کړه، اکثره په روحي او په رواني مرضونو اخته دي. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم په خیر رالاست. دیاتي صاحب، کله چې تاسو د بون په کانفرانس کې ګډون درلود، سره له دې چې ومکاتو د هغه اشخاصو چې تاسو مخکې نیوکه پرې درلودله، دوی دغه تېرې لاسته راوړنې افغانستان ته تاسو ته معلوم و، بل هغه څه هم درته معلوم سول چې حتی یوه کرښه د چا سره نه و. څنګه تاسو په هغه وخت کې له دغه صحنې ونوتلاست یا مو دا موضوع افشا نه کړله؟ علیزی صاحب، زه غواړم چې په شروع کې د همدې په ارتباط د امان صاحب یو تشویش هم رفع کړم، یا به البته ما سم نه وي افاده کړی یا به ده سم نه وي اخیستی. ما هیڅ وخت نه دي ویلي چې د بون کنفرانس دا د افغانستان د ولس یو منتخبه غونډه وه، بلکې ما په شروع کې وویل چې دا د هغو ډلو یو مجموعه وه، د هغو هیوادونو یو تصمیم وه چې هغه د افغانستان د خلکو د ملي منافعو سره په ټکر کې وه. زما کسیت په بی بي سي کې پروت دی. زما سره د بی بي سي یو خبرنګار مرکه وکړه، وی چې موږ اورېدلي چې تاسو 2 تنه په 2 ډلو کې نه یې. یو سمیع الله صافی و د پیج درې د سلطان احمد خان چې دغه خانان دي د هغې زوی و، یو زه وم. وی چې موږ غواړو یو مرکه در سره وکړو. موږ ویل ولې نه؟ نو په پوښتنو په لړ کې یوه پوښتنه دا وه، هلته کسیت پروت دی، دوی به سوال وي چې دلته د افغانستان د خلکو نمایندګان راغلي. ما چې متاسفانه دا د جنګي ډلو د هغو جنایتکارو ډلو نمایندګان دي چې دغو غربیانو به کسیتونه موږ ته ښکاره کول چې دوی جنایتونه کړي. او موعظه په کابل کې په افغانستان کې د دې د ایجاد او تاریخ نه تر دغو ورځې پورې ما د دې جنایتونه لیدلي. دا د جنګي ډلو او د نظامي ډلو نمایندګان دي، د افغانستان د خلکو نمایندګان نه دي. هلته ما خپله موضوعګري
په ختم د کنفرانس کې موږ اعلامیه ورکړې د موږ سند دی چې موږ د پرېکړې وغندلې. دغه اشرف غني، لختر ابراهیمي، دغه خلیلزاد ما نه غوښتنه وکړه چې موږ سره ولاړ شو افغانستان کې کار وکړه. د درې سره ژوندي دي. ما ورته وی چې نه، دا یو لویه ملي فاجعه ده، تاسو یو د استهداف ډبره کېښوده. خلیلزاد ته ما دا خبره وکړه چې موږ ښه کې سوځو، خو تاسو به حتمي پکې سوځئ. په دې خاطر ده چې دغه تهداب غلط و او دغه څه چې اوس یې رزق یا د موږ ملت قبلوي او یا د په سیمه کې د همدغو عملکر نه د افغانستان ته خطرات شته او یا په نړۍ یا د ننه د دوی په هیوادونو کې شته، دا د هغو تصمیم نه دا مسله نشأت کوي. دیاتي صاحب، زلمی خلیلزاد په خپل کتاب کې لیکي په هغه وخت کې چې مجاهدینو جهاد کوه، ما امریکې ته مشوره ورکړه چې د نجیب حکومت نور دوام نسی کولی، تاسو دخیل سئ. ذهنیت ما جوړ کړ چې امریکا باید راسي. په هغه وخت کې ولې دغه ذهنیت نه وړاندې کېده چې باید په دغه رقم مخته ولاړ سئ چې نن له مشکل سره مخ ونه اوسئ؟ مخکې تاسو ویل چې امریکا بې پلانه وه. ګوره داسې دی چې د خلیلزاد سره چې هلته په بون کې ما خبرې وکړې چې دغه خلک خو جنگي ډلې دي، جنایتي ډلې دي او د اوس یو دهلیز و، ما د استخباراتو دهلیز نوم پې ایښی و. دغه د خارجي هیوادونو د موینانو، د سیاسي موینانو په سطحه هلته سټاپ و. دغه قانونی به چې هر وخت په هغه کې د مشکل سره مخ شو چې باش ما امرای استاد یک رابطه بگیریم، بیا به دغه لکړې سره روان و. هلته کابلوف د پردې د لویه هغه و دغه ستنې د دې شاته به ورسره ولاړ و. ما په خپلو سترګو 3 واره لیدلی. دغه د ظاهرشاه لمسی مصطفی ظاهر، دا شاید موج مصطفی میبینی که استاد ربانی را مشوره میگیره از استاد ربانی، بیا به بیرته راغی ولی استاد ربانی قدرت انتقال نمیته. استاد ربانی له روسانو مشوره اخیسته؟ مطلق. نه تنها دوی، دغه نور هم داسې و. دغه بروجردي هلته راغلی و، دغه د حزب وحدت او د شمال ډله یوه برخه، دا ورتلل د موږ نه هلته هغه اخیستله، دغه مشوره اخیستله. یعنې معنا دا وه چې هلته دغه ډلې چرغلې وې، دا ډلې تاریخ یې ژوند یې او بیا یې هم وښوده چې دا بیګانه وي، دا ملي نه وي، دا افغاني نه وي او دو قصدي. ما مخکې په سیاسي ادبیاتو او اخلاقو په رعایت سره دا خبره وکړه چې دی د افغانستان ټول فرصتونه په شمول د سولې په سین لاهو کړل او دا د دغو هیوادونو آرزو وه. بیا نو جهاد له روسیې سره څه معنا؟ خواجه آصف وزیر خارجه د پاکستان و، هغې وویل چې و خلکو دا د الاسکا یو پروژه وه، پوه شوې، او جهاد مهاد نه و. موږ د افغانستان د ملت نه یو وخت یو بخښنه هم په دې برخه کې وغواړو او که جهاد و، خو جهاد خو دغه ولس وکړي. زه یوه خبره عمومي کوم، په یاد یې ولرئ. د نړیوالې جګړې نه وروسته کله چې استعمار ونه شوی کړی چې خپل قوتونه هر ځای ولېږي، هغوی په هغو سیمو کې چې د دوی تر منافعو حیاتي منافعو لاندې وي، دی هلته سیاسي او ایډیولوژیک سرمایه ګذاري وکړه. هلته یې احزاب ایجاد کړل، غیر له دې نه چې دولتونو سره یې کار کوي چې متمایل شي. په افغانستان کې چپ بنیادګرا او راست بنیادګرا په ایجاد کې بیگانه برخه درلوده، په بلوغ کې درلوده، په قدرت کې رسېدلو کې درلوده. تاریخ د دوی د موږ سترګو لاندې تېر شوی. دا د اول نه بیگانه و. ګوره داود خان په وخت کې نه روس و، نه خلقی و، نه پرچمی و، نه انقلاب و. دغه حکمتیار صاحب، دغه مسعود دربانی، دغه ورور خو دا پاکستان ته ولاړل. آیسای د ما سره اخبار پروت دی چې نصیرالله بابر وایي چې موږ په زرق قشله کې دوی ته تربیت ورکړي، په 1500 بایسکلونه ورته راونیول او د داود خان د تهدید لپاره افغانستان ته ولېږل او راغلل دلته په پنجشیر او په هغه کې جګړې شروع کړي. نن څه کول پکار دی امریکې ته چې دا موضوع باید ختم سي؟ دلته ښې حضور درلودی د ناتو سره. یوه معضله یې دوی سره ناتو وه، د دې سره چې په لویو منافعو کې انګریزان او امریکایان سره خط دي، مګر د ننه په ناتو کې امریکا یو رقیب لري، هغه انګریز دی. پرته له دې نه دغه نور هیوادونه هم دي، د هر یو خپلې ګټې پالي. دا یې دویمه معضله. درېیمه معضله دا وه چې د امریکې CIA، پنتاګون، وزارت خارجه دی هیڅ وخت دلته د افغانستان په مسله کې یو واحده پالیسي نه درلوده او هلته سیستم داسې دی چې راپورونه چې دوی نه ولاړ شي د 3 برخې لیږي.
بیا ځي هلته انالایز کړي، بیا د انالایز نه وروسته رئیس جمهور ته ورکول کېږي چې هغه یو پرېکړه وکړي. دا بله هغه معضله وه چې امریکایان یې اوس رخ کالي. امان صاحب د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان ته څه شي په میراث را پرېښود؟ دوی ملت سازي ته نه و راغلي، بل نه و کړي. اشرف غني ته ویل چې فرار وکړه لاړ شه، او دوی غوښتل چې افغانان خپل داخلي جګړه لکه د مجاهدینو څه وسوله خپل ګروپي، دوی فکر چې دا طالبان هم څو ډلې دي خپل مابین کې به سره خوري او بالاخره افغانستان کابل ښار به چورېږي او دا جګړه به ادامه کوي. افغانستان به یو ځل بیا لکه د شوروي وطن نه پس افغانستان خالي سلا سو، پس د نجیب د حکومت نه همداسې به ټول بیا کباړېږي او ټول ملي شتمنۍ چې افغانستان خلک درلود یا لري په نفع دي هغه به ټول خنثی کېږي او له منځه به ځي. خوشبختانه دا کار ونه سو. څنګه دا پلان خنثی سو؟ وحدت د یو قومندهي او مرکزي امارات اسلامي وکولی سو چې په یو قومنده راننوځي او په یو قومنده ټول مناطق د افغانستان ونیول سي او هر یو ته مسؤلیت په غاړه وسپارل سو او تحت قومندې و. بس دغه دوی وحدت دا کار وکړه، بل چا نه ده کړی. دوی وحدت او یو تعداد نور دوستان دي چې افغانان دي په بهر کې اوسي، چې هغه جملې نه یو څوک د مومن صاحب نومېږي، ما اشنا ده، چې هغه هم دغه موضوعات کې ډېر فعالیتونه وکړل د تسلیمي د ولایتونو کې، بلکې په هر ترتیب هغه تېر سو موضوعات نه. دوی وتل یو وحشت دهشت واچوه. مخکې دې چې قطعات د امریکا ووځي، ډاکټر اشرف غني له افغانستان او امریکایان دلته لا پاتې وو، 3000 عسکر نوي تازه نفس له امریکا نه راغلل، کابل میدانوي امنیت یې ونیوه. بالاخره دوی سره وتل شروع سو. تاسو ولې چې میدانوي کې هغه انفجار هم څه وسو، دا خپل امریکایانو دا کار وکړه. په خیرخانه کې کور کې بامبار کې په اسد فامیلي کوم منطقه کې وه، هغه د په نامه د داعش وحشت ایجاد کړي، غربیان ته وښیي چې ګوره موږ په داسې وضعیت کې راووتلو. اوس اصلا دوی چې دغه څېړنې کوي دا د خپل ملت په سترګو خاورې شیندل د امریکا دی. دوی ښه پوهېږي دا ټول پلان سوی کار د استخباراتي ډلو دا کار جوړ کړی چې په دې شکل باندې امریکایان ووځي. دوی څنګه وکولی 17 میاشتې نن کوم پیغام ورکوي 20 کاله حضور د بهرنیو ځواکونو افغانستان ته بیرته وتل نورو د نړۍ هېوادونو ته؟ اوس دوی دغه افغانستان نوم چې هر دفعه اخلي غواړي دغه خپله ماته بې شرمانه ستراتیژیکي سیاسي نظامي امریکا ماته وکړه په طول د تاریخ کې. دا لس 1.5 پیړۍ امریکا په جګړه کې بوخت ده، 1.5 پیړۍ په نړۍ کې دی جنګ کوي، دومره تجربو د جنګونه لري. ده که دا ټول ملکونه د دې تاریخ راوباسو دا به وګوري چې امریکا سره تقي صاحب وایي چې امریکایان جنګ نه غواړي. خیر چې دا جنګ نه غواړي، دا یو نیم پیړۍ کې چې جهان په اور سوځي د امریکا له لاسه، انګلیس په شمولي څنګ کې. هدف مې دا ده چې اوس هم دوی ارام نه دي ناست. ګورئ دجه نه ووته مستقیما لاړ اوکراین کې جګړه شروع کړله. د افغانستان ماته په اوکراین باندې واړوي اوس چې موږ هلته مصروف سولو، کنی دا کار نه کوئ. روسیه تله ټول اروپا یې نیوله، موږ یې مخه ونیوله. کنی اوکراین سقوط کوو چې راتله اروپا یې نیوله. روسان دا تصمیم نه درلود دې موضوع ته، اوس هم نه لري. افغانستان ته د لویو قدرتونو راتګ سخته کې وتل، خدای دې مشر ملا وبخي، ملا عمر یو وخت کې د ایرانیانو ډیپلوماتان خپله سپاه بازارانو په مزار کې مړه کړه چې زمینه مساعد کې تجاوز د افغانستان ته او مرکزي افغانستان کې یو څه سرمایه ګزاري وکړي. خوشبختانه هغه وخت امارات اسلامي و او مشر ملا ژوندی و. BBC کې ما خپله بحث واورېده او د دوی 100,000 عسکر د ایران په شمول د لوی درشتیز وزیر دفاع راغی د افغانستان په سرحدات کې جای په جای سوه. یو نیم میاشت دوی قطعات جای په جای و. علیزی صاحب بالاخره دوی غوښته دا کار وکړي. ویان د BBC مشر ملا سره خبرې وکړلې چې تاسو خو چې نه لرئ چې کوئ، ویل ته موږ یو 20 موټره ولاړ دي، 20 ډاکسورې ولاړ سره د افغانستان کې د ایران په ضد. جرأت د افغان وګوره، سرښندنې د افغان وګوره. بیا وایي چې افغانان متحد نه دي. که متحد نه وای موږ 3 انګلیسي جګړې څنګه ویوړې دي، الکساندر نه ویوړه، دلته چنګیز ظالم ترین انسان د نړۍ دلته له منځه تللی ده، ختم شوی ده، چې نښې نښانې لا پاتې دي دلته اوسه پورې قلاګانې. همداسې راونیسل 3 جګړې د انګلیس قوي ترین پاوز د نړۍ د شوروي اتحاد دلته ماته وکړله ووته، او ته 53 ملکونو د نور ماته وکړه. بیا موږ ته وایي چې تاسې بې اتفاق ملت یاستئ. داسې نه فکر کوي چې 15 لپاره ما په ډالرو واخیستل افغانستان بې اتفاقه دي. هغه اشتباه د امریکایانو ده او دا اشتباه باندې زه ته وایم چې 10 کاله بعد به اعتراف کړي په خپل کتابونو کې. نو مشر ملا ورته ویلې
چې ایران را تجاوز وکړي تاسو قوت نه د ایران مخه نیسئ نو وایي زه پوهېږم چې ایران شاید 12 ساعت 40 ساعت که افغانستان ونیسي اما یو شی تاسو ته وایم ایرانیان ته دا پیشنهاد کوم ته خو به رانیز افغانستان ونیسئ آیا تا فکر کړی چې بېرته څنګه وځې ته څنګه بېرته وځې ایران پس له دې خبرې سټاپ سو یو بانه ځان ته پیدا کړله وزر زاری هغه وخت امارات اسلامي ته کوله چې تاسو ووایئ چې موږ نفر ونیولو اعدام یې کړی موږ یې قبلو وایي نه موږ دا مسؤلیت په غاړه په تاریخي مسؤلیت موږ په غاړه نه اخلو تر دغه آخر امارات اسلامي تر اوسه هغه وخت کې و اوله دوره کې تر آخر دغه مسؤلیت دی اته ډیپلوماتان د ایران چې په مزار کې مړه سو مسؤلیت یې وانخیسته په غاړه دته وایي افغانیت دته وایي راستي دته وایي اسلامیت د خپل تاریخ د افغانستان ثابت کړه دغه عام باندې چې موږ معاملهګري ونه سو هغه وخت ټرمپ په دې غصه ده یا خفه ده چې ولې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تجهیزات په افغانستان کې پاتې دي دا غنیمت د افغانستان د خلکو ده بالاخره بېشرمانه وتښتېدلی او فرار هم وکړه شکر چې ژوندي ووتې ټولو تاسې 18 میاشتې دلته ناست وئ د ملایانو بیخي هم چاپي کولې د امارات اسلامي د رهبري په دوحه کې چاپي کول چې په لیاز خدای دې څه نشي د انګلیس ځوان چې یو میګلاټن ژوندی ته ووته هغه مې یو ډاکټر و چې ملي لباس وراغوسته خوشي کې زخمي چې انګلستان ته راپور ویسي چې تا ټول خیبر دره کې ختم شو نفر دی تاسو هغه ورځ نه ډارېدئ تاریخ د افغانستان تکرارېدل باندې بیا د انګلیس تاریخ نه باندې 18 میاشتو وزیروزارۍ ته ناست وئ چې دغه زمینه تاسو ته مساعده شوه چې د افغانستان خلک یو شی عادت لري علیزه چې واده وکړي هغه کار کوي دا واده ورته امارات اسلامي ته تاسو به ووځئ ژوندي ووځئ موږ د سره کار نه لرو جو بایډن په دې ملامتوي چې یو شی هم باید په افغانستان کې نه وای پاتې دا زمینه نور دوی ته مساعده نه وه دوی ختم وه کانګرس وایي چې بګرام باید ساتل سوی وای او دا خو دوی فکر دوی خو افغانستان کې شل کاله پراته وجوالې ونه ساتلی یو بګرام ساتي په کوم دلیل بګرام ساتي د قرارداد په اساس باندې امارات صاحب مهرباني کوي قرارداد یې کړی ولې نشو ساتلی اډه به وه اما د بدون دې چې دوی بګرام اوس تر څه غواړي نن افغانان له بهرني ځواکونو وتون او په نړیوالو نه افغانان الحمدلله پس له ډېرو وختونو نه سیاسي اقتصادي او د خپل بشپړتیا د مځکې ازادي تنفس احساس کړی ده او داسې ازادي د تر اوسه هېڅ چا احساس نه وکړ لکه چې اوس احساسوي او نور داسې دنیا کې بل ملک نه په افغانستان تجاوز وکړي او هغه سناتوران چې د خپل ګېډې نه خبرې کوي نه په خپل تحلیل د افغانستان په تاریخ نه پوهېږي یا د خپل شل کلنې جګړې راپور د سر نه څه نن بې مسؤلیتانه خبرې کوي مګر که څو تکي صاحب چې د هغې شخصي نظریات دي دوی نو زه ورته وایم چې دوی جنرالان هم په سر درد دي او تکي صاحب خبره زه بیخي تاییدوم اکثره د دوی په تکلیف د رواني ته متحد شوي دي عسکر نیول ته جنراله پورې دوی ټول داسې بایلودله چې نن نتیجه یې معلومه ده چې اوس ډېر زر به وګورئ چې ناټو به هم له منځه ځي تجزیه کېږي دوی خو یو دوه مملکتان سره اضافه کړل خو هغه به هم له منځه ځي تجزیه کېږي به پرون جرمني کې ټول ملت د جرمني جګ شوی ده دلته دی ناست دیاتي صاحب چې د خپل د حکومت په ضد جنګ په اوکراین کې ختم کړي کومک نور مه کوي اوکراینیانو سره مننه امان صاحب دیاتي صاحب او تکي صاحب درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسېږي تر راتلونکي پروګرامه پورې مو په خدای سپارم څه چې مو واورېدې د میلمنو نظر و خوشحاله اوسئ له لیدلو مو مننه